ځنې په دې منکرینې کې هغه کسون دي چې تو ته په غور سره غواږ نیسي آیا نو ته ګڼې ته اورول کولی شي اگر که دوی عقل هم ونه لري ځنې په دوی کې هغه کسون دي چې تو ته ګوري آیا نو ته ړانده ته لار ښودلی شي اگر که هغوی لیدل هم نه کوي إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون بېشکه الله تعالی په خلقو باندې د هېڅ شي ظلم نه کوي او لیکن همدا خلق په خپل ځانونه ظلم کوي ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين او په کومه ورځ چې الله تعالی دوی رو جمع کړي نو دا د دنیا ژوند به دوی ته داسې ښکاره شي لکه چې دوی هسې یو ساعت د یو بل د پېژندګلوۍ دپاره ایسار شوي وي یقینا هغه کسان تاوانیان شول چې د الله تعالی د ملاقات تکذیب یې کړی و او دوی هدایت مندین کې نه و وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون او که کله میشتو ته ځنې هغه څه وښیو چې موږ له دوی سره وعده کوو یا تو وفات کو نو خاص زموږ طرف ته د دوی واپس راتلل دي بیا الله تعالی شکواه دی په هغه کورنۍ چې دوی یې کوي ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون او د هر امت دپاره یو رسول و نو کله چې به د هغې رسول راغی د هغې په منځ کې به په انصاف سره فیصله وشوه په داسې حال کې چې په دوی به ظلم نه کېده ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين او دوی وایي دا وعده کله ده که چیرې تاسې رښتیني یئ قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون دوی ته ووایه زه د خپل ځان دپاره نه د هېڅ ضرر او نه د هېڅ فایدې مالک یم مګر هغه چې الله تعالی وغواړي د هر امت دپاره یوه نیټه ده نو کله چې د دوی نیټه راشي نو دوی نه یوه ګړۍ وروسته کیږي او نه مخکې کیږي قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون دوی ته ووایه تاسې خبر راکئ که چیرې په تاسې د هغه الله تعالی عذاب د شپې روژې یا د ورځې نو څه دی هغه عذاب چې مجرمان یې په جلتۍ سره غواړي أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون آیا بیا به تاسې په دې عذاب ایمان راوړئ کله چې واقع شي آیا اوس ایمان راوړئ چې عذاب نازل شو حال دا چې یقینا تاسې وایي چې د دغه عذاب مجلتي کوله ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا
یا ابو ظالمون ته وویل شي تاسو د همیشه اولی عذاب وڅکئ تاسو ته سزا نه درکول شي مګر په سبب د هغه عمل چې تاسو وکوئ